زما یو اهم خبر نه راغوښتې. اکبر خانه ما ته دې راغوښتې چې تا ته د دې علاقې نه بلې علاقې ته واستو. ولې چې هلته شیر خان ډېر حالات خراب کړی دی او زه دا غواړم چې ته یو ایماندار افیسر یې هغه حالات ته ټیک کولی شي. ډېره ښه ده سر. او اکبر خانه که ضرورت پېښ شو نو ته په شیر خان چوټه ډه ورکولی شي. زمون کلی دی څنګه راپېښ وکړه. زه مستاڼې ته در روان وم خو ښه دی چې دلته را سره مېلو شوې. اورېدلې مې دي چې شیرخان ډېر ظلم راغشتی دی. نه سر جي تاسو ته غلطه خبر مېله شوی دی. شیرخان خو داسې سړی نه دی، هغه خو ډېر ښه سړی دی. ما هم اکبر خان تاسو علاقې ته راپاس کړی چې شیرخان ډېره خوا کولو ما پې هم د شوټه ډر کړی دی. کوئ بیا سر جي هغه خو داسې سړی نه دی، تاسو پې د شوټه ډر څنګه ورکړی دی؟ هغه خو ډېر ښه سړی دی. تاسو چې هغه سره ملاقات وکئ نو کېدای شي چې ستاسو هم خوښ شي. ما به بیا غلطه اورېدلي. دا خیر دی جنگ جګړې پرېږده، اخر د دې نه به ته څه جوړې؟ یاسمین ته چې څه ته بدماشي وې هغه ته د انصاف او دا هر څه د انصاف په تله. دا د انصاف ټیکه یوازې تا اخیستې ده. دا پولیس د سره پاڼه دی، عدالتونه د سره پاڼه دي. یاسمین پولیس او عدالت چاله انصاف نشي ورکولی، هغه په پیسه خرڅېږي. ستا په خبرې زه پوه شوم، خو ته دا سوچ وکړه چې زما ښځه هم بېوه شته. که په تا سوچ شو نو زمونږ به څه کېږي؟ ستا دا خدای به څه کېږي؟ په ښځې هېڅ نه کېږي. ستا دا خاوند دومره کمزوری نه دی چې سهار د کور وځې نو زه مړه درځېږي چې خدایه پاکه خاوند به مې کور ته مړ راځي او که ژوندی به راځي. ښځې پریشانه کېږه ما هېڅ نه کېږي. ته لاړ شه ما له یو پیاله چای راواله. ښه ډېره ښه ده. بیا د ګوډ مارنینګ راغله خو کېنه څه راته ګوډ لږ ډېر تعلیم څه زده کوي چې به بیا ګوډ مارنینګ او ګوډ نایټ وایه. بابا نن سبا انډوانس زمانه ده. او د اډوانس زمانه کې چې ته مور او پلار اډوانس نه کوي. ته ولې خفه کېږې؟ زما اخرته ډیس کې اکبر خان لور یم. ډېره ښه ده بچې، زه ځمه د ګاډي بندوبست دله کومه چې ستا ټول چې ته بندوبست مو کوم که نه تعلیم کې که نه ارې والا ښه تازه مال دی، غوړ چرس مې درکړ. سیم خو غوړې درکې ورځ تر ورځ دی ریټ سیوا کېږي یار. ستاسې خیال دی چرس دومره په اسانه میلاویږي څه؟ او یار ته پرې شوی مونږ له راځي ډېره په ګرانه او په دې ډېر خرچه کېږي. پر یو شي باندې یار خرچه کېږي چې سیکل هم والې که نه کله یې ټوپ خرابي او کله یې ټیر خرابي. ځکه خو په هر یو شي خرچه کېږي راوباسه پیسې. څه کوئ هلکانو دلته اسم نه یار په ګره باندې لږې پیسې وي هغه مې ورکوي. نه نو ته درته ماشوم ښکارم. ته ما مونځګړی نه دي زما په علاقه کې به چرس نه خرڅوي. ټوله معاشره دې خرابه کړه، ټول ماشومان دې دلته خراب تراب کړ. دا یو خبره مې واوره چې دې نه پس ته مه ولیدې که نه زه به ستا دلته پوښته یم هلته. مستم خانه دا ستا علاقه نه ده، دا زمونږ د نیکانو علاقه ده. نو ته داسې نه پوهېږې تا به ورته مټو په توپ کړو. ودرېږه ستا دغه نیکانو سره به م زه ګورم. کار څنګه روان دی؟ ښه روان دی. کار به ولې ښه روان دی؟
شمروز خان هر څه مني سر د پاسه سر نه مني. خانه دا ډېر تعلقات دي هم قانون کوم خیر قانوني قانون. شمروز خان هسې شمروز خان خو نه دی که نه؟ السلام علیکم خان. وعلیکم السلام. زمانه وایه که نه یار څنګه بې وخته راغې؟ خان لکه پریشاني راته جوړه ده. پریشاني څه پریشاني درته جوړه؟ خان تاسو له خو ما مخکې مې ذکر کړی د رستمي هغه زموږ کسان کار ته نه پرېږدي. د هغه لاسونه زما ګریوان ته به راورسېده. نن یې زما بېعزتي هم کړې ده. هغه نه منې کېږي. نه که نه خان هغه نه منې کېږي. د هغه څه بندوبست پکار دی. رستم به مې وختي جوړه کړی و خو سچو ورور ته یې دعا کوي. زما نوم شمروز خان دی. شمروز خان هر څه مني خو سر د پاسه سر نه مني. ماما دا اوبه واله. دلاوره بچې زه یم چې تا نه څه جوړ شي. او ماما زم دا غواړم ماما پرنګې قابل افسر رانه جوړ شي. نه بچې نه پولیس والا د خپلو اصولو غلامان دي او هغوی په خپله مردۍ هېڅ نشي کولی بچې. نه ماما پولیس ډېر طاقتور وي او ما سکول کې د استاد نه اورېدلي دي. نه بچې د پولیس والا زور صرف په غریبانانو باندې رسي. ماما دا ته چې په کومه لار روانې صرف مرګ دی دې کې صرف مرګ. بچې زه چې په کومه لار روان یم دی کې انصاف دی انصاف. او چې په انصاف مړ شي که نه نو اډو مړ نه. ماما زم دا غواړم چې ستا په لاره باندې زم روان شم. نه بچې نه زما په لار باندې مه ده. ولې چې زما په لار کې تشه زړه وي. چې ماما په زغول ځې نو خورې به خامخا ځې. زه چې درته څه ویم هغه کوه پوه شه که نه. ما هم درته وویل ماما چې په کومه لاره ته ځې په هغه لاره به ځم. هغه لاره به نه ځي ته. او ماما ته خو غوسه شوې. بچې نو دا ستا د لاسه زه غوسه شوم که نه. سر جی ډېره ښه ده جي ډېره. السلام علیکم ریشمي صاحب. وعلیکم السلام. کېنه. ریشمي صاحب اوبه سره تېرې دي زموږ تا نه څه فایده تا یو کس گرفتار نه کړو. شمروز خانه تعالی خو پته ده رستم د اکبر خان ورور دی. اکبر خان یې ایماندار افسر د هغه په موجودګۍ کې رستم ته لاسه چول لږه ګرانه ده. دې مطلب دا دی زه دا خپل کاروبار بند کړم د دې ځای نه وتښتم. ګوره ډي اس پي صاحب شمروز خان هر څه مني سر د پاسه سر نه مني. شمروز خانه لږه حوصله وکړه. ما اکبر خان ته اډر ورکړی دی هغه ته لږ صبر کوو یعنې بیا به څه بندوبست وکړو. ډي اس پي صاحب څه کینو زه وکړه ټول کاروبار مې خراب شو. ډېر رستم د لاسه حوصله وکړه حوصله وکړه شمروز خانه ډېر ژر به مسله راته حل کړو. ډېر ښه ده صاحب ما ته اجازت دی راوړم. وعلیکم السلام. لږه لار خو راته پرېږده که نه. محترمې زما خیال دی ستا نظر کمزوری دی. هر څه وي خو موږ زنانې موږ ته لار راکړه. دومره ایډوانس ورکړي دومره ایډوانس خبرې تاسو سره خوند نه کوي. اخوا دومره په خبرو نه پوهېږم خو راته لار راکړه. رستم ته او زه ته ما منې کړی نه چې جواري به نه کې شراب به نه خرڅې چرس به نه خرڅې. ته په یو خبره نه پوهېږې که نه. زما نوم شمروز خان دی. شمروز خان هر څه مني خو سر د پاسه سر نه مني. سر د پاسه سر منې او که نه خپې د پاسه خپې ومنې او که نه خو رستم خان به ضرور منې او دا د زهرو کاروبار دی دی دا به ختم کړي ګنې ښه به نه ده. خوري
رستمي جګړه وکړه یو یې پکې وویشتل رستمي بیا جګړه وکړه او سړی مو ویشته او خورې کوم کس چې ویښه هغه خطرناک شي کس دی نن به ورسره یو فیصله کوم چې دی راشي خو د بجلو والا کورغان کې بیلونه ټیم په ټیم غواړي او بجلي زرم نشته ولې یاسمین نن راته بیا خفه ښکاري خپه باندې چې د ځان نه د راته تماچه خان جوړ کړی دی بس نور به دا جنګ جګړې پرېږدې نن به راسره اخري فیصله کې یاسمین زه ظلم نشم کتی آ ظالمانو د یو غریب سړي نه کلنګ اخیستو ځکه مې وډبول که هر څه وي د هغې دپاره د پاکستان قانون شته هغې به دې تپوس وکړي یاسمین بس زه هېڅ اورېدل نه غواړم کښېنه زما په سر لاس او وخوره دا قسم چې زه به نن نه پس بدماشي نه کوم کښېنه لاس کښېنه لاس زه دا قسم کوم یاسمین چې ته به نن نه پس بدماشي نه کوم هلکه دا ته څوک یې او دا هلکان در پسې څوک لګېدلي وو نوم یې شاهزیب دی دا غله را پسې لګېدلي وو خدای چې تا دې بچ کړ اوس خو ما بچ کې خو دا راته ووایه ته به ځې چېرته زما په دې دنیا کې هېڅوک هم نشته چې چېرته لاړم به مې ځئ نو دا خبره ده فکر مه کوه نن نه پس ته زما ورور یې راځه چې کور ته ځو تا نه خو ښه پته چې زما کوم نشته او بیا مې کور نه مکه مکله ده چا سوکۍ ده بیا لاړې او بیا تا ته ما ورور وویله ته څه له غمونه کې راځه چې کور ته دې بوځمه باقي چې الله ډېر لوی دی او غفور او رحیم دی ستا کار به وشي ته فکر مه کوه ته فکر مه کوه داسې علاج به یې درله وکړم چې یاد به یې ساتي او تا ته دا پته نشته چې په ځنګل کې یو شیر دی هغه شیرخان دی زه بل شیر سره منم نه ته اوس دی شي ستا کار به وشي خان دا کار موږ له باندې څه نشي کولی ډېره ښه ده خان هر زموږ په علاقې کې بدمست پیدا شوی د دې سره بدماش د شیرخان په علاقه کې داسې ازمری د کوم ځای نه پیدا شو چې اوس به زموږ مخې ته ودرېږي کمانډو ته ورشه او معلومات یې وکړه چې څوک دی او د کوم ځای دی ځه ورشه ډېره ښه ده خان په ځنګل کې یو ازمری دی چې هغه صرف شیرخان دی شیرخان بچی لوی زه تا سره یو خبره کوم څه خبرې کې بابا خبره ستا له بارې سره بابا زه خو لا تعلیم کوم بچی اخر یو ورځ خو ستا واده کېږي که نه او زه دا غواړم چې دا به زه د خپلو اوبونو خلاص کړم بابا پلیز دا ته څنګه خبرې کوې بچی زه دا غواړم چې ستا واده ښه په ډنګ ډنګ او په خوشحالۍ باندې وشي خو زما کاروبار بند کړی دی زه به ستا دا څاګانې بندې کړم شمروز خان هر څه مني سر د پاسه سر نه مني شمروز خانه مرګ او ژوند خو د هغه د الله تعالی لاس کې دی ستا یې غونډه کې د سمګلر په لاس کې نه دی
انتظار کې ستا ما سره څه کار دی د چا یم انتظار کوم زما تا سره کار شته که نه زه تا سره مینه کوم زه تا سره مینه نه کوم چې ته ما سره مینه نه کوې خدای د مینې سندرې ما سره ولیکي زه خو یو ډم یم په چا سره سندرې کوم په دا ټوله دوکه را نن به دې په زور بوځم ته څوک یې چې د رجب مخې ته ودرېدې د رجب مخې ته غټ غټ دیوالونه نه ودرېږي که رجب یې او که کجب یې زما در باندې هلک څوک و تا نه څه غواړي د دې پلار ډېر غټ بدماش دی چې نوم یې شیرخان دی څه سوچ کې لاړې ستا نوم څه دی زما نوم شاهزیب دی او دا شیرخان ډېر ظالم دی په دې کلي ډېر ظلم کوي ته صحیح دی پرېږده دا خبرې را چې تا ورسوم نه زه پخپله ځم ته کوم سوچونه کوې دې لاوره ټول سوړ دې راله خراب کړو په ژوند کې مې یو جینۍ خوښه شوې وه هلې م راله خرابه کړو دا کار جوړ کړو چې ما دله خراب کړو هغه جینۍ به راته همدې ښار کې میلاویږي غم مه کوه چې کوم کار پسې راوتي هغه کار پسې ورشو راځه چې ځو ځو
سره هم د خیر او راغله مالاته وای مصطفی ته څنګه وای څه څنګه نو څنګه راغله اکبر خانه رستم خان ته کړی واچوه تاسو دې ګناه دي سپین مسلمان خدا دي نن سره پراته دي بیا را تاڼې ته بوځئ او دا پلي کوي